دا شاته چې تاسو ته کوم مسجد ښکاري دا مسجد جمعه دی. دې ته مسجد وادي هم ویلی کېږي، مسجد عتیقه هم ورته ویلی کېږي او مسجد جمعه هم دې ته ویلی کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه رالی مدینې ته هجرت وکړو او مسجد قبا تعمیر کا، نو په قبا کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم 4 ورځې تېرې کړې. پس د هغې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان شو. هغه مخامخ مسجد قبا ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبا نه را روان شو دسې او مسجد نبوي طرف ته تلل. نو د جمعې ورځ وه، د ساخ په ټیم کې د الله رسول د قبا نه را روان شو. دلته دا مسجد چې اوس کوم ځای کې جوړ دی دا مسجد جمعه، دلته قبیله آباده وه، بنو سالم ابن عوف. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته سره د خپلو ملګرو راکوشو او د جمعې مونځ یې ورکړه. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس اولنۍ جمعه وه. نو د دې وجې نه دې مسجد ته مسجد جمعه ویلی کېږي. دا مسجد په دې موجوده وخت کې غالبا د شاه فهد په دور کې په دې باندې یو غټ جومات جوړ شوی مزیدار. دا مسجد تاسو ته ښایو. دا د مسجد جمعې دننه حصه ده. وروسته په دې باندې مسجد تعمیر شوی، لیکن دا هغه حصه ده چېرته چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته د راتګ نه پس اولنۍ جمعه ورکړې وه. د دې نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی دی او د مدینې منورې چې کوم مشهور غاټ مسجد دی مسجد نبوي، هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم تعمیر کړی دی. چې د مسجد نبوي په باره کې تاسو ته ټولو ته معلومات شته او کوم خلک چې دلته حج یا عمرې له راغلي دي هغوی به کتلی مي، او کوم خلک چې نه راغلي نو په دې ویډیوګانې هغه مشهور ځایونه دي هغه ټولو کتلي دي. نو که ممکن و کېدای شي هلته هم څه ویډیو جوړه کړو د فایدې دپاره، که کوم څیزونه داسې مفید و چې تاسو سره یې شریک کړو. نو دا د هجرت نه پس اولنۍ جمعه چې کوم ځای کې شوې وه دا هغه ځای دی او دلته مسجد جمعه تعمیر شو.